السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. دوستانو، موږ راځو د ترکي ژبې 14 لوست ته. نو تقریبا کتاب کې موږ په اوومه صفحه کې اتم بخش پورې ویلی وو چې تمام لا علم. تمام لا علم څه معنی؟ یعنی راځئ چې تکمیل یې کړو. ښه دوستانو، موږ په پښتو ژبه کې یو جمع اسمونه لرو او یو چې دی مفرد اسمونه. مثلا کتاب، کتابونه. دلته لیکلی کتاب، بیا یې ورسره لیکلی لر، یعنې کتاب، کتابلر. مثلا دا چې دا مفرد اسم ده او لر چې شو پسوند ورسره اضافه شو، کتابونه شو، کتاب، کتابلر. نو په همدې ترتیب سره دا زه تاسو ته تشریح کوم ګران دوستانو چې څه رقم یو مفرد اسم په جمع اسم تبدیلیږي یا مفرد نوم په جمع نوم باندې تبدیلیږي. ښه راځو دوستانو، په ترکي کې مفرد اسم ته تکیل مفرد، یعنی تکیل اسملر مفرد اسملر او چول اسملر معنا چول معنا جمع اسمونه. څنګه کولی شو موږ یو مفرد اسم په ترکي کې جمع اسم ته تبدیل کړو؟ دوستانو، ما تاسو ته مخکې د ترکي واویل په تیرو درسونو کې تشریح کړي وو چې هغه 8 واویل دي او دغه 8 واویل په دوه ډوله دي، یعنې ترکي ژبه واویل یا اواز لرونکي حروف چې هغې ته وایي یو چې دا کلن حرفلر یا کلن واویل، بل چې دا اینجا واویل. ښه په دوه ډوله دي. نو راځو اول مثلا اینجا واویل چې و، کلن واویل چې و، هغه و مثلا دغه کلن واویل و. کلن واویل آ ا او او. ما ویلي که نه، وایي سون سون ünlü kalın isa. مثلا که اسم اخري حرف ډبل واویل وي، نو چې ډبل واویل عبارت دی له ا ا او او څخه، دا ډبل واویل دی. او اینجا واویل چې ته وایي، دلته مې لیکلی سون ünlü اینجا ایسا، نو د لر کلمه ورسره اضافه کوو. اینجا واویل دا دی، ای ده، ای ده، او ده، او ده، او ده. ښه راځو یو څو مثالونه زه تاسو ته تشریح کوم. ښه تکیل معنا مفرد اسم، تکیل اسم. او بل چې دا چول اسم. که چېرته آخري حروف د یو اسم په آ ا او او سره ختم وي، نو چې کوو مثالونه زه تاسو ته تشریح کوم. مثلا چوجوک معنا ماشوم، دا څه رقم په جمع تبدیلو؟ چوجوک لر. ورپسې بل چې ده عربه معنا موټر، دا څه رقم په جمع تبدیلو؟ عربلر. اخر کې د لار پسوند اضافه کوو ورسره. ورپسې دا کتاب. ښه دا څه رقم اخري حرف اخري واویل چې ده آ ده که نه؟ آ چې ده کلن یا ډبل واویل ده. نو ډبل واویل چې ده د اخري پسوند ورسره چې اضافه کوو؟ لار اضافه کوو. ورپسې اینجا واویل سره که ختم شوي وي، اینجا یا نري واویل سره چې هغه ای ده، ای ده، ای ده، او ده، او ده. ښه راځو د تکیل مفرد او جمع څه رقم ته تبدیلیږي. تکیل معنا څه؟ مفرد. تکیل معنا مفرد. چول معنا جمع. مثلا کیدی اخري واویل چې ده اینجا واویل ده که نه؟ ای ده. نو چې کېږي؟ کیدیلر ویل کېږي. ال ای آر کیدیلر، یعنی ال ای آر پسوند ورسره اضافه کېږي. بل öğretmen، دې اخري واویل چې ده کوم واویل سره ختم شوی؟ ای سره ختم شوی که نه؟ ای سره نو کوم پسوند اضافه کېږي؟ ال ای آر اضافه کېږي. öğretmen معنا استاد یا معلم. öğretmenler معنا معلمین. ورپسې ده öğrenci. öğrenci معنا شاګرد، دا څه رقم په جمع تبدیلیږي؟ öğrenciler، یعنی دا یې جمع شو. ښه çocuk çocuklar، ماشوم ماشومان، عربه موټر موټرونه، عربلر، کتاب 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 کتابلر کتابونه، کیدی پشکه یا پیشو، کیدیلر معنا پیشوګانې. öğretmen استاد یا معلم. öğretmenler استادان. öğrenci معنا شاګرد. öğrenciler معنا شاګردان. ښه دوستانو، مثلا که تاسو ته وایي چې څلور استادان، مثلا 3 öğretmenler نه ویل کېږي، 3 öğretmen ویل کېږي.
یعنی درې به وایي بیا به ورسره یوازې مفرد اسم ذکر کوي. مثلا 4 کتابونه یا 15 کتابونه. بیش کتابلر نه ویل کېږي، بیش کتاب، بیش کتاب یعنی 15 کتابونه. دا طریقه یې دا رقم ته ګران دوستانو. ته بل درس پورې په لوی رب سپارم. ښې چارې.